شرم پکار دے پنجابی جنرلان اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین دخدے لعنت دی پدی دروغجنو باندی زه اعلانم چې په کابل کې د باغو بمباري کې او دلته ستا دلته تا راوستو دا دلته چې کوم دهشتګردي راغلې ده د طالب په نوم چې کوم راغلي دا چا راوستو آیا دا جنرال باجوا او دا جنرال پیزمید را نوستو دا پاکستانی پوځي جنرالانو را نوسته 40,000 کسان کوا کوي ته دهشتګردي ختم کول غواړې په کمال جاوید باجوا باندې په جنرال پیزمید باندې د هغو په ملګرو په جنرالانو باندې د دهشتګردۍ مقدمې جوړې کړه د دهشتګردۍ د سهولتګارو مقدمې پې جوړې کړه یو خوا په بل کې آئین نشته قانون نشته عدالت نشته میډیا نشته تپوس نشته سیاست باندې پابندي ده دهشتګردان آزاد ګرځي سیاسي کارکنان په جیلونو کې اچوي دلته مسلسل یوه پروپیګنډه لګیا ده په دې ملک پیسې په دې باندې لګي په اربونو روپۍ په دې باندې لګي چې دلته سیاست وکړي دلته نظریات له منځه وباسي دلته قومي سیاست له منځه وباسي ولسي نظریات له منځه وباسي هغه حقوق نن زموږ نه اخیستل شوي دي په وچ زور باندې تړل شوي دي په آئین باندې څوک عمل نه کوي آئین یې ختم کړی دی دې ملک کې وی پاکي طرز حکومت وی پاکي پارلماني نظام دا ختم شوی دی په دې ملک باندې د یو 15 جنرالانو بادشاهي ده خیبر پښتونخوا په دې دهشتګردي مسلط کړې ده د طالب په نوم یې مسلط کړې ده تاسو خبر یې عزیزانو طالب وایي زه شریعت غواړم د شریعت په نامه زموږ پولیس وژني د شریعت په نامه زموږ سیاسي کارکنان وژني د شریعت په نامه زموږ قومي مشران وژني د شریعت په نامه زموږ د وطن یونیورسټیانې تعلیمي ادارې حجرې او جوماتونه بربادوي پرایویټ ملیشې جوړې کړي دي لښکر یې جوړې کړي دي د هر یو سړي خپل لښکر دی څوک تپوس والا نشته پوښتنې والا نشته چې دا لښکر د څه دپاره یو لښکر خو د پاکستان پوځ ته که په دې ملک کې بدامني ده که په دې ملک کې حالات ښه نه دي د پاکستان دا پوځ د څه دپاره دی او که لښکر یې جوړول دي سهار لکه پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي یا نور وطن دوست قوتونو هغو دا وایي چې موږ داسې لښکر جوړو بیا به تاسو څه کوئ پاکستان دا وایي پنجابي ریاست دا وایي وایي په افغانستان کې TTP والا ناست دي دهشتګرد والا ناست دي د هندوستان ایجنټان ناست دي موږ ځو هلته بمباریانې کوو زه دا تپوس کوم د پاکستان نه چې تا هلته څو دهشتګردان مړه کړو تا په هسپتال کې خلک مړه کړو تا د کونړ تا د نورستان بېګناه ولسونه په کورونو کې مړه کړو خو زه دا تپوس کوم د پنجاب د جنرالانو نه د دې جواب دې راکړي چې په کابل کې خو ته بمباریانې کوې خو په دا کوهاټ او په ډېره اسماعیل خان کې چې ناست دي دا په بلو په باجوړ او وزیرستان کې چې ناست دي دا چې بلونس په کوټه کې ویډیو خپره کړې ده دا چې دلته وایي زه د طالبانو نماینده یم دا خلک د چا په دغه کې ګرځي په باچایۍ کې ګرځي دلته دا د څو دهشتګردو په خلاف کاروایي وکړه څو دهشتګردان دې مړه کړو